د پکتیکا ولایت اوسیدونکو په ټاکنو کې له راتلونکي کامیاب ټیم څخه غواړي چې د کار لومړیتوب د سولې ته ورکړي، ځکه ټولو نوماندانو په خپلو ژمنو کې سوله اولویت ګڼلی و. په داسې حال کې پکتیکاوال له راتلونکي حکومتي مشرانو د سولې غوښتنه کوي چې د طالبانو د قطر استازي او د امریکا د بهرنیو چارو ځانګړی استازی زلمی خلیلزاد پاکستان ته رسیدلی دي. د پکتیکا د سروبي ولسوالۍ اوسیدونکي زلمی خروټي په دې اړه ویل چې په افغانستان کې ټاکنې ترسره شوې، خلکو په زیات شمیر پکې برخه واخیسته او د خپل خوښې نومان ته یې رایې کارولې. هغه ویل چې راتلونکي حکومتي مشران چې په ټاکنو کې بریالي کیږي د کار لومړیتوب د سولې ته ورکړي، ځکه چې سوله د هر افغان غوښتنه او هیله ده. څو ورځې وړاندې په افغانستان کې ولسمشریزې ټاکنې ترسره شولې او اوس د راشمېرنې پروسه روانه ده او تقریبا میاشت وروسته به افغانان د یو نوي دولت شاهدان وي. دلته به یو نوی حکومت راځي، نوی دولت به جوړیږي. په مجموع کې د ټولو افغانانو له نوي حکومت څخه غوښتنه دا ده چې سوله خپل کاري لومړیتوب ونیسي، د سولې دفاع را کار وکړي، ځکه چې افغانان د جنګ او جګړې نه ستړي دي او د ټولو غوښتنه دغه ده چې سوله ته لومړیتوب ورکړي. د یحیی خیل ولسوالۍ اوسیدونکي بهول خان کټوازي ویل چې هیواد مو تر هر څه په اوسنیو شرایطو کې سولې ته اړتیا لري، نو ځکه د راتلونکي حکومت په دې برخه کې ګړندي ګامونه واخلي. نوموړي له امریکا وسلوالو طالبانو او افغان حکومت وغوښتل چې د سولې درېدلې خبرې د بیا پیل کړي او دا ځل خبرې د بین الافغاني وي تر څو له راتلونکو ستونزو څخه خلاص شو. افغانستان ولسمشر چې او هر ټیم کامیاب شي د افغانانو او خصوصا د موږ به لومړۍ غوښتنه په افغانستان کې سوله یې حقیقي سولې ته ورسېږو او هغه په حقیقي سوله کار وکړو. یو تن مدني فعال ویران وایي چې په هیواد کې مو له تیرو 12 لسیزو راپدې لوري جګړې روانې دي، خلک وژل کیږي، په کور کلي او ښار کې د آرام احساس نشي کېدلی، نو ځکه د نوی حکومت چې واک ترلاسه کوي سولې ته د لومړیتوب ورکړي. د ټاکنې چې ترسره شوې په دغه پروسه کې کار څوک اوس کامیاب اعلانېږي یا بریالي کېږي، نو زموږ ټولو افغانانو د غوښتنه ده له دوی څخه هغه هر ټیم وي چې دوی لومړیتوب سولې ته ورکړي، ځکه چې زموږ د ټولو افغانانو یوازینۍ هیله سوله ده او موږ له دوی څخه دا غوښتنه کوو چې که هر څوک بریالی شي هغه د لومړیتوب سولې ته ورکړي تر څو موږ یو باثباته افغانستان ولرو. د یادونې وړ دی چې پکتیکا کې په ولسمشریزو ټاکنو کې 48,852 کسانو ګډون کړی و چې اوس خلک له حکومت څخه غوښتنه کوي چې سولې ته د لومړیتوب ورکړي.